شاید دا کوم نفر چې خپلې ښځې سره مشکل لري کیدای شي دی به غریب وي چې کله پیسې کمې شي که نه نو سړی ته خو دومره غټه خبره نه وي خو ښځې له دې نه ډېرې زیاتې ځورېږي کیدای شي ته به غریب وي لږ د خپل حالت ته وګوره یا به قرضدار یا په کور کې به دې هلته اشد ضرورت دي د شیان هغه به نه وي په کور کې میلمانه به راشي دا ښځه بېچارګۍ اخر د میلمنو ته څه شی کېږي ته خو خبر نه یې که نه ته وایې زه خو عادي خبره ده خو نه دا خلکو ښځو ته ډېر اهمیت لري چې څوک راسي میلمانه ښځینه دوی دا خوښوي چې یو ښه شی هغوی ته کېدي خو چې ته بس دغه رقم ګرځې یا کرا ټوله ورځ په کور کې ناست یې خیر دا ښځه په تنګېږي در پورې نورو خلکو ته وګوره همسایګانو کې یا مثلا په خپلوانو کې چې هغوی څه کوي او زما دې خاوند ته وګوره نو خود به جنجال رامنځته کېږي بیا ښځه نه غواړي چې تا سره کښېني یا له تا سره محبت وکړي کیدای شي دا کوم ځای کې چې تاسو غواړئ یو ځای شئ هغه ځای به مناسب نه وي نو دا مهمه ده چې موږ او تاسو د خپل ځان لپاره مناسب ځای برابر کړو داسې ځای چې په هغه کې هم ښځه احساس د امن وکړي د سکون احساس وکړي او هم نارینه همدارنګه ډېره مهمه ده چې موږ تاسو باید بدبویي له منځه ویسو بدبویي دا مستقیما اغیزه لري د انسان په روان باندې او د انسان په خوشحالي باندې که زموږ ستاسو له جسم نه یا له خولې نه ښه بوی لاړ نشي حد اقل بد بوی خو باید لاړ نشي که عطرونه سپرې نور شیونه تاسو نشئ استعمالولی دومره خو وکړئ چې دا خپل ځان خو صحیح پاک کړئ